بسم الله الرحمن الرحیم دا د شلم سپارې دریم درس دی او د سورة القصص چې اتهشتمه سوره ده 22 آیت نه تر 13 آیت دا ورسره بهتره ولولئ ترجمې سره چې بهتره پې پوه شئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما توجه او کله چې مخ شو تذودان مفهوم دی چې معنا کول یې یصدر الرعاء مفهوم دی چې بیرون ولاړ شي شپانه على استحياء پر حیا یا ابت استأجره مفهوم دی چې ای پلار ازما مزدور ونیسه هغه او جذوة یا سکروټې تسطلون گرم کړئ تاسې ځان من شاطئ لغاړې فی البقعة مفهوم دی قطعه په ټوټه یا قطعه. که غواړئ چې دا درسونه تاسو تعقیب کړئ په انټرنیټ کې او زده کړئ نو طریقه تاسو ته ښیم چې څه رقم کولی شئ چې غونډ درسونه تاسو د اول نه اخره پورې تعقیب کړئ. د ټولو نه مخکې باید اول یوټیوب خلاص کړئ، که موبایلي ټابلیټي یا کمپیوټري. دغسې تاسو به دغسې سرچ بار د یوټیوب ظاهر شي نو دې ځای کې به تاسو دغه قسمت کې ولیکئ چې دوا ټي وي، فاصله به ورکئ ټي وي، نو بیا به سرچ کړئ. دوا ټي وي چې ولیکل سرچ نه بعد دغه تاسو ګورئ زه به تاسو ته راښکم دا به تاسو سلیکټ کړئ، دا به تاسو اوکې کړئ. صحیح ده، دا هم چې اوکې که دوا ټي وي چینل تاسو ته خلاص شو. نو مهمترین بخش چې دی دغه دی سبسکرایب. د سبسکرایب بټن له به فشار ورکئ چې سبسکرایب شي. دغه دی سبسکرایب، دا اوس سبسکرایب شو. بعد د دې نه چې دا سبسکرایب هم که نو دا ډېر مهم ځکه دی سبسکرایب چې تاسو ته به همیشه د دې معلومات راځي. کومه ویډیو چې د درس باره کې راځي نو تاسو ته حتما معلومات راځي چې نوې ویډیو راغلې، تاسو کولی شئ خپل درسونه تعقیب کړئ. نو دې نه بعد به موږ پلی لیست سلیکټ کړو. پلی لیست هم چې انتخاب کړئ کې غونډ درسونه دي. پلی لیستونو کې غونډې سپارې شته، مثلا 14مه سپاره شوه، 15مه شوه، 14مه شوه، هره سپاره مثلا اول پورې 4مه سپاره شوه، دا د اول جز اوله سپاره. نو په طور مثال مثلا 11مه سپاره به زه انتخاب کړم. اوس دې کې چې دي دا درسونه دي، مثلا هر درس چې تاسو کاري مثلا دویم درس دی، مثال دا دویم درس دی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دا د 11مه سپارې دویم درس دی او د سورة التوبه چې 9مه. نو دغه طریقه ده چې تاسو کولی شئ چې په اسانه طریقې سره دا درسونه پیدا کړئ او ادامه ورته ورکړئ.